کاکا جان دی ګریټ څنګه لې حالات ښه دي اورېګا ډېره یخني ده کاکا څوک مجبور یم وړي کور ختم و چې راتلم از د بنګړو بنګړی کور څوک هم د الله نه بس همه ایښې ده نو څوک هم ته چې سهار راوتې تا دی څه وې اجي چې سهار راوتې تا دی څه وې ما دې غوړي ختم دي او دا بندوبست وکړه اوس د هغې لپاره روتې راوتې ما دا چې کوم یخ موسم دی که نه داسې نرۍ نرۍ پشه هم پکې ورېږي زه وایم کاکا چې دا د الوا موسم دی الوا موسم دی جي بلکل دی که نه دی جي بلکل زه یم چې ته ماته کور کې پروت یې الوا وخورې ماشاءالله غوړي مړي به دې رسو شي 450 روپۍ کیلو دی نو او څومره وړې کیلو وړې کیلو وړم صرف کیلو بس ننوشي الله مالک دی بیا سبا بیا الله شته دا ښکلې خبرې ملېږي ها خو 450 نه کاکا 5.5 زره والا الله رب اوس به څه کوې اوس به کور ته ځم چې بس کور ته به ځم ګوره کاکا زه راته خبره کوم تا ته مو ووایې که نه د ننني موسم د څه دی د الوا دغه خو مې له مزدوري درکړه د الوا پیسې ولې بلې کاکا دا 1000 روپۍ سپیشل د الوا دي په دې باندې په داسې کار وکړې چې ښه مزېدار هر څه به پرې واخلې او ځان سره به سوجي مې اوسې د وړو مور خو دې شته که نه وایي نو بیا خو پکې د بیبي بلې سره 1000 روپۍ پکې د بیبي دي ورته مو ووایې یو بچی دې راغلی وي چې دا به زما له سړه بیبي ته ورسې او ښه ښکلې الوا پخه که بیبي ځان سره کښېنه او الوا وخوره او سبا روزو سبا بیا الله شته